ارګ کې تازه سره روان دي. دوستم څه غواړي؟ عبدالله او اشرف غني یو بل سره څه وکړل او څه کوي؟ که ویډیو تر اخره وګورئ نو په دې هر څه به خبر شئ. د جنبش ګوند ویاند بشیر احمد ته ینج وایي جنرال عبدالرشید دوستم ځکه ټاکنو کې له عبدالله ملاتړ اعلان کړ چې هغه ورته د ټاکنو بری صورت کې د مارشلۍ رتبې ورکړې قومي ژمنه کړې وه. ینج په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي د مارشلۍ رتبې ورکړه د جنرال دوستم اساسي شرط وو چې عبدالله هم ومنه. د ینج په خبره مارشلۍ د دوستم حق دی ځکه د افغانستان په ټولو جنګونو کې ښکیل وو. د هغه په وینا له ډاکټر عبدالله پرته نور هیڅ څوک د تاجک قوم په اړه د تصمیم نیونې حق نه لري او دوستم ته د مارشلۍ رتبې ورکړه هم د عبدالله په صلاحیتونو کې ده او هیڅوک نشي کولی د تاجک قوم په استازیتوب د دې کار مخالفت وکړي. نوموړي ټینګار کړی چې عبدالله له موږ سره پروتوکول کې چې دوستم ته به لومړی معاونیت د مارشلۍ رتبه او امنیتي ارګانونو کې مهم پوستونه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د مارشال فهیم زوی ادیب فهیم دوستم ته د مارشلۍ رتبې ورکړې سره شدید مخالفت کړی دی. بلخوا ارګ او سپیدار ته نږدې سرچینې وایي چې د دواړو لورو دوه اړخیزه خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي او ژر به وروستۍ پایله اعلان شي. د دغه خبرو په اړه یو باخبره سرچینه وایي چې د سپیدار د وړاندیز شوي طرحې په اصولو له هوکړې وروسته اوس دواړه لوري په جزئیاتو کار کوي او مذاکره اوس د حکومتي څوکیو په ویش روانه ده. دا سرچینه وایي چې د عبدالله په شمول په بیلابیلو کچو خبرې دوام لري. د دغې مذاکرې یوه باخبره سرچینه وایي چې اوس د کابینې خپلواکو ادارو ولایتونو او سفارتونو په ویش بحث روان دی. په همدې وخت کې ارګ ته نږدې سرچینې هم د دې خبرې پخلی کوي او وایي د ارګ او سپیدار خبرې مخ په بشپړېدو دي او روان وضعیت ته په پام هڅه کیږي چې دا لانجه ژر حل شي. دا سرچینې وایي دواړه لوري د مالیې او بهرنیو چارو پر وزارتونو او لویو څارنوالۍ چڼې وهي. ارګ او سپیدار اوس په رسمي توګه د دغه خبرو په اړه څه نه وایي. که څه هم مخکې د ولسمشر دوهم مرستیال ویلي و چې د دواړو لورو لانجه مخ په خلاصېدو ده. درنو لیدونکو ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. که دوستم ته د مارشلۍ رتبې ورکړې په اړه کوم نظر لرئ او یا هم د ارګ او سپیدار په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې لیکلی شئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.